تجاوزگر در خاک تجاوز کردن نمیتونه. چند تا نفرشون این دایی برفا کشته شده و اینا را پس به خاک پاکستان خودشون انتقال دادن. مثل که مثال ما جگر هستیم شاید که جنگ دوام کنه در اراده جامعه اول که در خانه کشته شد شاید که نمیم شو گفت طرف افغانستان باز هم میگم خیلی شاید که افغانستان خانهش بیاید ده جسد عرض هم سوی ما کوشش دې کوي چې د افغانستان په وړاندې خپل افغانان د خپلو موخو او اهدافو لپاره دوی وکاروي. کله که دفتر کارش میره کاربارش هم خوب است، کلش عملیاتش خوب است. فعلا اینجا بیخی امنیت هست فلانی ولسوالی شده و فلانی ولسوالی شده موافق ندید. هغه لارې او کږلېچونه چې موږ د بدخشان د هسکو غرونو پر سینه د صفري نقطې پر لوري بیایي. دا مسیر د توپخانې په نوم یادېږي چې پکې د بدخشان د شنو اوبو دغه منظرې د دنګو غرونو ترمنځ ځای نیولی. له ساعتونو مزل وروسته د پولساتو ځواکونو له دغو منصوبینو سره مو ولیدل. دلته پوځیان ځینې مورچلې په موقتي ډول جوړوي او دا موقعیتونه د نظامی تکتیک او نورو سرتیرو د حمایې لپاره اغیزناک دي. سرتیري چمتو دي او موږ لا پسې لوړ ځو تر څو د صفري نقطې ته ورسیږو. د پامیر د غرونو په شان لوړ په خپل سنگر ولاړ دي. دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بدخشان په زیباک ولسوالۍ کې صفري نقطه ده. افغان لوری شیبې هم سترګې نه اړوي او ګوته په ماشه د خپلې خاورې ساتنې ته چمتو دي. خو د زیباک روایت بیا په دې وروستیو کې خورا ګرم شو. دا وروسته له هغې مطرح شو چې د ځینو په وینا دلته د پاکستان له چتراله وسلوال راغلل او د افغان لوری پوستې یې ونیولې. کدام مشکل نیست. اونا یکی که میگن مقاومتگر است و دیگه است نه مقاومتگر نه چیزی است. اونا در تعداد بسیار کثیر کمی اینا دزدا هستند. اینا نه مقاومتگر هستند و نمیتونن که در بدخشان یا خصوصا افغانستان یا مردای صفری ما را به حساب اینا ملغا کنن و به حساب تصرف بگیرن. اینا این کار را کردن نمیتونن به خاطر اینکه مردمای یا چند تا مردمای دزد است. کسایی است که به حساب در ایران بود، در جا بود، قمارباز بود یا که چرسی بود، بنگی بود، اون مردم هستند. او کسی نیست که او به منطقه را بگیره و منطقه را زیر تصرف بگیره و به حساب کار بکنه و به حساب منطقه را بگیره نمیتونه. اونا دزدا است. 4 تا دزد است. آمدم اینجا 4 در اینجا یک قبو کشی که به یاری پروردگار و کمک الهی مجاهدین به ضربه سنگین زد که به حساب در این طرف که در چند تا اینا مردار شدن، در اون طرف که با قماندانشون مردار شد. دیگه اینا نمیتونن که در منطقه را به حساب تصرف بکنن و در منطقه سکونت بکنن. به یاری پروردگار دیگه هیچ وقت این مجاهدین به حساب امارت اسلامی مجاهدینی است که هیچ وقت اونا در اینجا هر چقدر قوه زیاد هم داشته باشن که پاکستان هم قطعشون باشه به یاری پروردگار یعنی مرد صفری ما این طرف تری شدن نمیتونن به یاری پروردگار. و این مجاهدینی که در اینجا میبینیم در بالا میره میبینیم این مجاهدینی است که اولی انقلاب تا برمیال به حساب خود کلونی که بوده به حساب در خط نبردش به حساب دفاع کرده و بوده و جنگیده و اینا تا قطره خونشان هم بجنگن و خاکشان دفاع میکنه. هیچ تجاوزگری در خاک تجاوز کردن نمیتونه. این صاف اطمینان میده. بسیار زیاد تشکر. والله سباخر آدم خوشحال میشه وقتی که میبینه جوانایی را میبینه که از خاک و مردم خود دفاع میکنه و در نقاط صفری افغانستان اینا حضور داره.
اگر کمک معلومات درباره امی ساحه هم برای ما بتین. بیشتر دیدیم انشالله که نیروهای مرزی افغانستان تسلط کامل داره در این مناطق و به هیچ صورت هم دشمن نمیتونه که از چترال به این طرف بیاد. به خاطر نمیتونه که ما این مرز صفری عمومی به حساب بدخشان و پاکستان است. این مرزی است که همه وقت به حساب چیست؟ این مرز از طریق مجاهدین به حساب امارت اسلامی این تو بیاری پروردگار محکم است که اگر کل پاکستان هم که اقدام کنه بیاری پروردگار، اگر 10 مجاهد در این مرز باشه پیروز نمیشه. این مجاهدینی است که تا قطره خون خاکش دفاع کرده و میکنه و هیچ تجاوزگری به این خاک بیاری پروردگار تجاوز کردن نمیتونه. همین مجاهدینی که از که ما میگیم که تبادلتون میکنیم، میگن ما تابعی که برف میزنه ما دم قلای کدام سنگر ما هستیم و خاکمون دفاع میکنیم. دا پوستا چې د نول کېدو ادعای شوی لا تر اوسه پوره جوړه شوی هم نه ده. ادعاهایی که صورت گرفته د مسئولینو په وینا چې وسلوال د پاکستان له چتراله راغلي وو او وروسته یې ډزې وکړې او د افغانستان خاورې ته دننه شول. هر روز در این ساحه گزمه داشتیم می اومدیم از این ساحه دیدن میکردیم، پس تمیشتیم در پوسای خود دیگه شب در اوجا میگذرانیم با سبکی وقت با پس گزمه می اومدیم. امروز ما همراه 10 نفر آمدم گزمه در این تپه بالا شدیم. در این تپه بالا شدیم که 1000 نفر سر کرده دمیجا و دمید پوسه و ویدیو گرفته ایستدن و دیگه ما اول فکر از عسکرای پاکستان کردیم که عسکرای پاکستان پر سال ما دمیجا بودم آمدن بیرق امارت بالا کردن آمدن نشست کردن با ما گپ زدن و پس رفتن. ما فکر کردیم که پس اینا شاید عسکرای پاکستان باشه. وقتی که اینا در جای 1000 ویدیو گرفتن دیگه ما گفتیم که با یک کشور همسایه‌مون کدام مشکلی خلق نشه، با اینا سر کار نگرفتیم. دیگه دموجا ایستاد بودیم که یک دم اینا آمدن طرف ما دیگه اندی ولا پشت سر بودم. من قطعی دو بادیگاردم دمیجا در بغل یک سنگ بودم که آمدن دیگه دمو سنگ بعد زد خرد شروع شد. وقتی که اینا پایین آمدن از پوسته طرف آمدن این همین تپه که هست به همین تپه آمدن، به این تپه آمدن. بعد جنگمون در همین تپه شروع شد دیگه تا اینکه اندیوالا از او پایین سر کردن آمدن و دیگه کمکی رسید. ما با دو اندیوال که یکیش دمیجا فعلا موجود است دیگه مقاومت کردیم الحمدلله که تا اینکه اندیوالا برسه اینا شکست خوردن که این در ساحه خودتون خوب مشاهده میکنید میبینین که نه کدام پوسه است نه کدام خیمه است نه کدام دشمن است، هیچ نیست. دیگه از اینجا اون طرف مربوط خاک پاکستان میشه که ما اجازه هم نداریم که پایین شویم. لکله چې موږ راغلیو د بدخشان صفري نقطه کې کراري ده. دلته د لمر تیزې وړانګې د بدخشان د جګو غرونو پر اوږو لګیږي او دا سیمه یو خاص آرامښت لري. د سختې جغرافیې ساتل له نظامي پلوه اسانه کار نه دی، خو افغان لوری هم لاس تر زنې نه دی ناست او دلته یې هر حرکت تر څار لاندې نیولی دی. خو بدخشان بیا یوازې د غرونو او لمنو روایت نه دی. د یوې غلې لارې چوپتیا د موټر او مسافرو تګ ماتوي. موږ له زیباک وروسته د بدخشان بهارک ته ورغلو. دا خامې لارې د بهارک له زړه څخه موږ هغه کور ته بیایي چې د افغان پر ضد د بل افغان د کارولو یو غمجن روایت تیر شوی. پلار یې وایي شاهد الله 22 کلن و چې د مزدورۍ لپاره ایران ته ولاړ، خو وروسته بیا له کورنۍ څخه لادرکه شو او په پای کې د چترال له لارې د پاکستان لخوا ټوپک په اوږه د خپل وطن پر ضد راواستول شو. خوب بودیم که با ما خبر آمد که همین قسم قضیه شده است. خاطرش ما آمدیم شاید گفتیم دروغ باشه شاید چی باشه. این بچه های ما در ایران، ما در اینجا توپخانه پاکستان کجا، ما ایران کجا آمدیم که اصل قضیه همین برابر بود است، همین شکل بود است.
دیگه همین رقم دیگه ما با نفرهایی که پشتی میتمون آوردن اینجا آمدیم شو دفنشون کردیم دیگه کس با ما مثال دموجا مثال دستشون درد نکنه همونجا همکاری کردن اما مردمی که همونجا بودن مثال همکاری کردن همکاری باید کردن که همونا شاید هم نمیشدن اکثری میتای ما همونجا شاید نمیافتیم دیگه پدر مادری از اینا منتظری بود که اینا یک غریبی میکنن با ما نان رای میکنن ما یک لقمه نان میخوریم یک روز اول آمد که در توپخانه کشته شدن دیگه باز همینجا سب مهربان رفتن میتاشون گرفتن آوردن در دفن کردن دیگه از پیش ما رفتنشون خب رفتن دیگه اونشون نمیفهمیم که به خدا و خودشون معلوم که اینا را به زور آوردن یا به خشی آوردن اینا را به چی شکل آمدن د پلار په سترګو کې لورای غم ښکاري دا د هغه لپاره ډیره سخته تمامه شوې چې زوی یې له مجبوریته د پردیو په لمسون د جګړې تکل کړی جنگ رای حل نیست خانمان سوز است مثلی که مثال ما جگر هستیم شاید که جنگ دوام کنه در برادر در جامعه هستیم مثال خدا توفیق شما بده برادر چی میگم که کار باید نشوه و نکنه جمال بیا په همدې کلي کې موټر چلوونکی دی هغه له خپلو کلیوالو سره یو ځای د جسدونو د انتقال لپاره صفري نقطې ته تللی و هغه کله هم دا فکر نه کولو چې د دوی د کلي دوه ځوانان د یوې داسې پیښې قربانیان وي اول همه حادثه در فیسبوک مونده بودن از کاشان موندن ما دریواری همه قریه هستم دیگه همه قومی چیز کرد که بیاید به سر میتوی از این بریم دیگه ما رفتیم در سر مرز پاکستان دیگه از نماینده قومی بود و دیگه خش خواندی از این نرفتن سه به خاطر گفتن ما بچه هیچ اول از بچه‌ش هیچ خبر نداشتن اینا در ایران بودن اینا در ایران بودن یک وقت چیز کردن که بیاید بچه فلانی کشته شد ما از اینجا رفتیم که دو جسد هر دو زمین هم سوی ما دیگه قومی رفتیم ما چانبار کردیم گرفتیم ما آوردیم یکش در پیش پوسا غلطیدگی بود یک تازی از پوسا هم 1 کیلومتر روستر غلطیدگی بود السلام علیکم بخیر بهارک کې د هغه ځوان کور ته هم راغلی و چې د پردي په اشاره له چتراله د جګړې لپاره د افغانستان خاورې ته دننه او پکې خپل ژوند یې وبایلو پلار یې وایي زوی یې د پردي سیاست د ګاونډ هیواد د نامشروع ګټو او خپلو مجبوریتونو قرباني شو 2 سال امیر پره کرد دیگه یک دم بود که سال ناپدید شد دیگه نه این را صداش شنویدیم ما ورخطا شدیم ما گفتیم همه بچه جنجال کرد مثل که قیام شرکت خودش تنها بود در افغانستان دیگه کسی نبود خطیش مردم ایران بود خودش ما گفتیم میره شاید که به خاطر پیسش مردم بیگانه دیگه شاید که را کشتن چی کردن چی نکردن ما تشویش کردیم خودم پریشان دیگه یک مدت پس بود که فقط همه تخمین پیش از همه حادثه یک 10-15 روز پیش از همه گپ خبر شدیم که اینا آمدن پاکستان آمدن جا بر جا پرسان کردم ما گفتم چرا این کار کردی گفت که پدر جان گفت چیزی که شد دیگه ما پرسان نکو دیگه جایی نه که ما آمدیم گفت دیگه راه برگشت نداره دیگه ما هر چقدر چرت میزنیم رفتن نمیتونم وضو کنی میرم در دنبالم فرض مثال سراغشت میرم در دنبالم تلفنی که فعلا قیشی ما گپ میزنم گفت اینمی تی استاد است که تو دوامدار گپ نزن زیاد گپ نزن دا پلار وایي زوی کله هم چې له ده سره په وروستي ځل غږېدلی نو خورا په ویره کې و او داسې معلومېدل چې کوم چا مجبوره کړی وي پلار ته یې ویلي و چې وطن ته راځي خو پلار یې خبر نه و چې دغه راتګ وسلوال غیر قانوني او د افغانانو د غوښتنو خلاف و یک روز فقط به همین یک صدا روان کرد گفت که پدر جان گفت ما شاید که نمیم شو گفت طرف افغانستان بیایم باز هم ما میگیم خیلی شاید که افغانستان خانهش بیاید خوش شدم روز دیگه از پنجشنبه نه همین جا بر جا خبر شدم که این همه قضیه شده و این همه رقم رامین و شهادت رسید این همه خبر شدم دیگه در مادرش در خیش خواند در قوم در اینا هیچی نگفتم این همه مردم کلی شاهد است که این همه گشتم و چور زده و ما دغمی بودم که میت از این ما از کجا پیدا کنم و ما کی بیاره معلوم نبود جایش که معلوم نبودی
هیچ خود نمیفهمیدیم. ما اون طرف ندیده باشم. پاکستان ما از قندز به پایان ندیدم. دمی سال سند از قندز به پایان ندیدم. این قسمت نصیبه بود است. ویرا کسی که هر کاری که کرد، کسی که برد دیگه به ما نگفتم. دیگه نفهمیدیم که ای کدام تاریخ شده، ای کدام تاریخ نشده. قسمتش نصیبه همو قبول است. له هغې ورځې چې دغه مورکۍ هم د خپل زوی د مرګ څخه خبره شوې په خپله په بستر پرته ده او شاوخوا 6 ورځې کېږي چې نه یې څه څکلي او نه هم خوړلي او یوازې د ډاکټر په هدایت ورته سیروم چلاندي. ته سره شنه باغونه ورښیي او کوشش د دې کوي چې د افغانستان په وړاندې خپله افغانان د خپلو موخو او اهدافو دپاره دوی وکاروي. تاسې د دوی ژوند او زندگی ګورئ، دغسې بیچاره ځوانان چې د دوی د اوس مثلا دلته د دوی ژوند او زندګۍ ته سړی ګوري، د دوی کورنۍ ته ګوري او د دوی هغه بیچارګي او غریبي، دغسې ځوانانو د مجبوریتونو څخه له بده مرغه پاکستان او د پاکستان استخباراتي ادارې غلط استفاده کوي او دوی رالیږي تر څو دلته د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې دوی وجنګوي. له ویرلرې بدخشان کې لا هم ژوند څپې وهي. د دغه ولایت ځلانده اوبه او ښکلی طبیعت د لوی افغانستان د ښایستونو یوه وړه بیلګه ده. دلته د ژوند چارې عادي روانې دي. د غنمو پر وږو د بدخشان له ملایم باد نیولې بیا د دغه ولایت چینو او سیندونو کې د اوبو تر دغه ښکلي غږ پورې. د زیباک او بهارک له غرونو لرې بیا په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده. دلته مو له ځوانانو او اوسیدونکو د امنیت او د بدخشان وروستیو پیښو په اړه پوښتنې وکړې. دوی وایي خپاره شوي ریپورټونه تر ډیره تبلیغات دي. کار بار به شکل درست نرمال است. هر کلگی در سر کارش میره دیگه. در دفترها در مؤسسه خارجی هم میرن، داخل دولت هم مردم میره. کدام گپی خاص و قابل تشویش و نگرانی نیست. غریب کار به کار و بارش میرسه، مصروفی کار هستن دیگه. هم اگه زمین شهر و بازار و نمی یک کمتون یا خوب یا خراب کارشون پیش است میشه. بسیار خوب است امنیتش. ای بدخشان بسیار خوب است. ما 2 سال میشه در اینجا هستیم، آمدیم، کاربارش هم خوب است، کلش امنیتش خوب است. ځینې هم د بدخشان د منظرو او ښکلاو لیدو لپاره راغلي دي. وایي بدخشان د امنیت، طبیعت او آرامۍ سا اخیستو ټولګه ده. ما از ولایت تخار ولسوالی رستاق هستیم. به یک تفریح آمدیم. فعلا بارک و جرم و طرف هم رفتیم دیگه. وجهتش گپ آرامی است، هیچ نرمال یک تفریح آمدیم دیگه. واقعا سایه برابر تا هنوز ما اینجا چکر هم نآمدیم. واقعا یک جای خوب قشنگ زیبا است. بعضی رسانه‌های دروغ شایعات دروغی پخش میگه که مثلا در ولسوالی درایم زیبا که اینجا جنگ جریان داره. اصلا هیچ جنگی نیست. یک شایعات است، یک دروغ است. الحمدلله مردم به کارش میرسه، به بارش، به همه امکاناتش میرسه. امارات ما ماشاءالله امنیت تمام مدار تدارکات به عهده گرفته. امنیت خوب است دیگه. بدخشان کې شپه خپله لمنه خوروي او ورسره جوخ د ژوند یو بل رنګ ځلا خپروي. بازار خلاص، خلک سرګرم او د بدخشان د فرهنګ او سنت ښکلاوې هر لاروی جذبوي. ډېر راغلي کسان له دې ځایه سوغاتونه هم له ځانه سره وړي. دا وړوکی بازار یې یوه ښه نمونه ده. دلته خلکو راته وویل چې دوی بدخشان کې آرامه ژوند تیروي او دومره ګټي چې د ژوند ګزاره یې پرې وشي. وایي امنیت د اوسني بدخشان لوی نعمت دی. فعلا اینجا بیخی امنیت هست. هیچ گپی نیست. یک گپ در فلانی ولسوالی شده و فلانی ولسوالی شده موافق ندید. موږ له بدخشانه بیرته د کابل مسیر خپل کړ. افغانستان د لا ښو ورځو لپاره ډېر کار ته اړتیا لري. خو دا دې هم هیره نه وي چې د یو آرامه، پرمختللي، هوسا او خوشحاله افغانستان د ډېرو پردیو لپاره د منلو وړ نه دی.